بسم الله الرحمن الرحیم. درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی ته امید لرم چې ټول روغ جوړ صحتمند اوسئ، چارې مو بخیر. زه محمد عمر ځواک یم، حاضر شوی یم چې تاسو لپاره لیدلوري خپرونه یو ځل بیا وړاندې کړم. ماشومان د هرې کورنۍ ستره پانګه او د هر ملت روښانه راتلونکی دی. د هغوی شخصیت، اخلاق، عقیده او فکر تر ټولو لومړی په کورنۍ کې روزل کیږي. د ماشوم لومړی زانګو د روزلو لومړنی مرکز کورنۍ بلل کیږي. کورنۍ هغه بنسټ دی، کورنۍ هغه دیوالونه دي چې ماشوم چې کله خاپوړي کوي، ماشوم چې کله څه کوي په خاپوړو کې د دې کورنۍ په چارچوب کې زده کوي. د ماشوم د روزنې که موږ وایو چې لومړنی ښوونځی کورنۍ بلل کیږي، په دې کې د مور او پلار شتون مهمه برخه جوړوي. مور او پلار هغه څوک دي چې د خپل ماشوم، د خپل اولاد راتلونکی تضمینولی شي. مور او پلار هغه څوک دي چې د خپل اولاد په راتلونکي اهدافو کې رغنده ځغلنده رول لري. د مور او پلار روزنه پر دینی ارزښتونو، مینې، مسؤلیت او سالمو اخلاقو ولاړوي. ټولنه به هم له سالم، با ایمانه او مسؤل نسل څخه برخمنه شي. خو که دې برخې ته پاملرنه ونشي، پایلې یوازې تر کور پورې محدودیږي، بلکې پر ټولنه او راتلونکي نسل هم ژور اغیزه کوي. د نن ورځې لیدلوري خپرونه مو همدې لپاره ځانګړې کړې ده. د نن ورځې لیدلوري خپرونې عموم کې عنوان زموږ دا دی چې د ماشومانو د روزنې اهمیت او د کورنۍ رول په دې برخه کې څه کیدلی شي. درنو اوریدونکو، موږ هڅه کوو چې دغه خپرونه یا دغه موضوع په یوه خپرونه کې راونغاړو. که چیرته بیا هم له درنو مېلمنو سره په بحث کې ځینې پوښتنې پاتې شولې، مهم اړخونه پاتې شول، نو بیا موږ مجبور مکلف یو چې دوهمې خپرونه کې هم دغې برخې ته ځای ورکړو، چون دغه موضوعات فکري، اصلاحي، ټولنیز، تربیتي موضوعات دي. بهتره دغه ده چې په دغو موضوعاتو کې یو نطاق، یو میلمه، یو پریزنټر، یو شنونکی څومره بحث کوي دا نه کلیشه کیږي. ځینې عنوانونه دي، ځینې مسایل دي، ځینې موضوعات دي چې ډیر زر د هغوی رنګ اوړي یا ډیر زر له کاره ولیږي. خو ځینې موضوعات دي چې په هغوی باید ډیرې خبرې اترې ترسره شي، چې یو له هغو موضوعاتو جملې څخه نننۍ موضوع ده چې دغه موضوع نه زړیږي، د هر کور ضرورت دی. نو زه له ټولو کورنیو، له ټولو فامیلونو دا غواړم چې دغه خپرونه تر وروستیو شیبو واورئ، ځکه موږ سره په دې خپرونه کې دوه د بیلابیلو برخو متخصصین شتون لري. له دوی باورو، د دوی تجربې، په ژوند کې تیر شوي حالاتونه، په کوم ځای کې چې دوی درس ورکړی ده، د هغه کې یا هغه کې لیدل شوي کوم دستورونه چې تیر شوي دي، دلته به یې له موږ او تاسو سره شریکوي. د نن ورځې لیدلوري خپرونې دوه تنه درانه مېلمانه مې دي. د دیني علومو متخصص ډاکټر عنایت الله عادل صاحب، د ټولنیز علومو متخصص ذکي الله محمدي صاحب. تاسو دواړه ته ښه راغلاست، مستړي مه شئ. عادل صاحب، که پیل له تاسو وکړم، که دا راته ووایي چې اسلام د ماشومانو د روزنې په اړه څه ارزښت او مسؤلیت ټاکلی، او ولې کورنۍ د روزنې لومړنی ښوونځی بلل کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر قدرمن او معزز ورور ځواک صاحب تاسو ته، او قدرمن محمدي صاحب ته، او ستاسو همکارانو ته، او ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه، احترامات او نیکې هیلې وړاندې. علیکم السلام، خیر راغلی استاد. اسلام کې د ماشوم روزنې اهمیت او د کورنۍ رول د اسلام نظره غواړم چې په دې باندې بحث وکوم. مهرباني. او دا موضوع الله دې تاسو ته اجر درکړي، ډیره مهمه او ډیره اساسي موضوع ده. ماشوم د هر امت راتلونکی، د هرې کورنۍ پانګه او د ټولنې بنسټ دی. اسلام د ماشوم روزنې ته ځانګړی اهمیت ورکړی، او دا یوازې د مور او پلار شخصي دنده نه، بلکې یو الهي امانت او مسؤلیت ګڼلی دی. که ماشوم په اسلامي ارزښتونو وروزل شي، سالمه کورنۍ، با اخلاقه ټولنه او پیاوړی امت به رامنځته شي. بله. نو په دې اساس د ماشوم د روزنې اهمیت په اسلام کې الله رب العزت فرمایي، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای خلکو چې ایمان مو راوړی دی، ځان او ځانونه او خپل کورنۍ د دوزخ له اوره وساتئ، د جهنم له اور څخه وساتئ. سردار کونین صلی الله علیه وسلم فرمایي چې
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال صلی الله علیه وسلم. دا حدیث بخاری او مسلم دواړو روایت کړی دی. یعنی تاسو ټول مسؤل یاست او د خپل رعایت په اړه په پوښتنه د څخه کی د خپل رعایت په حق لبان به الله درنه پوښتنه یعنی جواب ورکوي ربي کریم ورکوي. او دا د والدینو یعنی لدې څرګندېږي چې ماشوم روزنه یوازې د خوراک، لباس، تعلیم برابرول نه دي بلکې د ایمان، اخلاق او شخصیت جوړونه هم ده. بله. همدارنګه د کورنۍ رول د ماشوم په روزنه کې یعنی کورنۍ د ماشوم لومړنی ښوونځی دی او مور و پلار یې لومړني استادان او ښوونکي دي. بله. او د کورنۍ مهم مسئولیتونه ماشوم ته د توحید، ایمان او اسلامی عقیده ورزده کول، د لمانځه، قرآن او اسلامی اخلاق او عادت ورکول، پرختینی امانتداري، حیا او احترام روزل، د ښه ملګري او سالم چاپیریال برابرول، له تاوتریخوالي، سپکاوي او بدو الفاظو څخه ډډه کول، د ماشوم د پوښتنو په مینه او حکمت ځوابول. یعنی دا ډیره مهمه ده. کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی وي او کورنۍ کې سپکاوی وي، ماشوم ته توجه نه وي، نو ماشوم په همدغه بغض او همدغه کینه او حسد او تاوتریخوالي دې سره رالویږي. یعنی کوم لیاقت چې ربي کریم ورکړی وي هغه لیاقت یې زیانمنېږي، هغه لیاقت یې زیانمنېږي او بالاخره د یو لوی یعنی داسې یو نامعلومه سرنوشت سره مخ کېږي. ځکه سردار کونین صلی الله علیه وسلم فرمایي چې كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هر مولود، هر طفل د اسلام په مقدس دین په عقیده باندې تولد کیږي. هغه که د مسلمان زوی دی، که د یهودي زوی دی، که د نصراني زوی دی، که د بل چا. دا نو به چاپیریال دی چې د څه ډول کې پلار او مور دی چې هغه کوم طرف ته سوق کوي او دته څنګه روزنه ورکوي، څنګه عقیده جوړوي، څنګه عقیده یعنی ورته کوي. او د یعنی که چېرته موږ دې ته هم ځیر شو چې یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت حسن او حسین رضی الله عنهما مچ کول به، ښکلول به، حتی په اوږو باندې به سپارول چې کله ډېر مشهور روایت دی کله به چې حضرت رسول صلی الله علیه وسلم چې کله مونځ کول دوی په اوږې باندې سپاره شول. او حتی یو صحابي ورته راغی چې زما لس بچیان دي او هغوی زه نه ښکلوم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې من لا یرحم لا یرحم. څوک چې ترحم نه کوي، شفقت نه کوي او په هغه باندې به شفقت او رحم ونه شي. یعنی دا ډېر د دور صاحب یو دی الله تعالی رحم دی چې مونږ چېرته ماشوم ته مینه ورکو، ماشوم ته که چېرته شفقت موږ وښایو. یو خو د ربي کریم خپل حساب دی. ګټې څه کېږي، ټولنیزه ګټې څه کېدای شي که چېرته زه اوس ماشوم ته مینه ورکمه، د خبرو ته غوږ ونیسمه، دا یو حسن کار ته پرېږدم، تشویقي کمه، دغه لپاره بې ګټه څه کېدلی شي. یعنی دا به په ټولنه کې یو مثبت او یو فعال ځوان به وروزل شي. د ده آینده به روښانه وي، دای به احساس د مسئولیت وکوي او دای به یو ځواکمن او یو قوي شخص په آینده کې وي. ځکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. یعنی مؤمن هغه مؤمن چې هغه قوي وي، عقیده قوي وي او حتی جسمي قوي وي او روزنه یې سمه شوي، هغه د ضعیف نه ډېر غوره او بهتره دی. او د ماشوم تر خبرو ته ډېر عمل زده کوي. یعنی ماشوم کله چې تر خبرو عمل ته ګوري، د مور پلار رښتینی امانتدارۍ او دینداري ته ګوري، ماشوم همداسې روزل کېږي. نو په اوسني وخت کې چې کله موږ د خپلو ټولنې او د خپلې ټولنې حالاتو ته ځیر شو، یعنی په دې حال باندې ځکه چې موږ خو د 15 لسیزو
قربانیو، پنځو لسیزو تاوتریخوالي، استعمار، استمسار، د دې ډېر زیات زیان ماشوم ته رسېدلی. سلامت سي ډاکټر صاحب محترم، بیرته راګرځم. محمدي صاحب محترم، د ماشوم د شخصیت بنسټ په کوم عمر کې ایښودل کېږي او په دې پړاو کې د مور او پلار رول څومره مهم دی؟ دوی باید په لومړني پړاو کې، هغه پړاو چې ماشوم زده کړه کوي، ماشوم لومړنۍ خبرې یادوي، ماشوم تقلید کوي، څه ډول افعال او کردار مور او پلار خپل کړي تر څو ماشوم یم له دوی څخه زده کړه وکړي او هغه ډول وروزلی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ځواک صاحب سلام تاسو ته، جناب ډاکټر صاحب، عادل صاحب ته، ستاسو د خپرونې ټول درنو معززو اوریدونکو او د ټولنیزو رسنۍ څخه لیدونکو ته ډېره زیاته مننه. په خیر راغلی. یو عالم چې په شخصیت جوړونې او ارواپوهنه کې علم کړی دی، د هغې نه یو کس پوښتنه کوي، عیناً د تاسو همدغه پوښتنه چې د ماشوم د تربیې او د روزنې وخت څه وخت دی، یعنې څه وخت موږ د ماشوم د روزنې لپاره اقدام وکړو. بله. هغه عالم مکس کوي، بیا وایي چې 20 کاله مخکې له دې نه چې ماشوم پیدا شي، ماشوم د پیدا کېدو نه 20 کاله وړاندې تعجب کوي چې زه څه وایم، دا څه وایي چې ماشوم وجود نه لري، پیدا نه دی، نشته، نو هغه زه څنګه وروزم، زه څنګه نو تمرین وکړم؟ رښتیا هم د ځینې کسان چې الله تعالی دوی ته حکمت ورکړی، د هغوی خبرې ډېر تاثیرناک خبرې، هغه ویلی زه پوهېدم چې تا به دا خبره کوله، هغه بیا په ځواب کې ویل خپله دې وروزه، ځان دې وروزه، ځان دې تربیه که چې ته څه رقم یې هماغه رقم ماشوم به، یعنې ځان ته د څه خوښېږي هماغه د خپل ماشوم لپاره هم خوښ که، یعنې ته چې څه شی غواړې چې ته په ټولنه کې اوسېږې، هماغه رقم ستا ماشوم هم هماغه رقم راسي، هماغه ډول لیدلوری ورته ولره. که پلار صالح اوسېږي، پلار رهبر اوسېږي او پلار با علم اوسېږي، زوی به یې خامخا همدغسې یو شخصیت لري، ځکه د مور او پلار کړنې مخکې له دې نه چې اولاد پیدا سي په اولاد باندې تاثیر لري. چې کله د ماشوم یا نطفه چې د مور په جنین کې دی، د مور اخلاق، د مور کړنې، د مور رفتار په ماشوم باندې تاثیر کوي پیدایښت نه مخکې. اما خاطر ځینې ډاکټر صاحبان وایي، ځینې علما هم وایي چې کله چې مور حمل لري نو په دې وخت کې کوشش وکړي چې ډېر ښه اخلاق وکړي، په دې وخت کې کوشش وکړي چې غمجن نشي، په دې وخت کې ښه سي چې کوشش وکړي چې بد اخلاقي ونه کړي، نو ځکه دا په ماشوم باندې ډېر تاثیر لري. یو موضوع. دویم موضوع دا دی جناب ځواک صاحب چې کله ماشوم پیدا شو، زما په نظر زه چې کوم فکر کوم، موږ تاسو دلته درې کسه هم ناست یاستو، ډاکټر صاحب ته نو زما مخاطب نه دی، زما مخاطب نور کسان دي. په افغانستان کې زه فکر کوم چې هیڅ با مسؤلیت پلار او مور نشته، زما نظر البته دا دی. دلیل لرم. دلیل څه دی؟ موږ په افغانستان کې دوه ډوله پلار او مور لرو یا دوه ډوله والدین لرو. یوه ډله هغه خلک دي چې ماشوم په داسې یو ناز او نعمت او هغه سهولت لویوي چې تر 13 کلنۍ پورې یو کس رسیږي د دکان څخه یو سودا نشي اخیستلی، ځکه ټول مسؤلیت پلار په غاړه اخیستی دی، بس هر شی تیار ورته راوړي، کیدي جامې هم پلار ورته اخلي، کور خرڅ هم پلار ورته اخلي، انتخاب هم پلار ورته کوي، د پانځۍ چې کوم پانځۍ ووایي هغه هم پلار ورته انتخابوي، کوم چا سره واده وکړي هغه هم. ټول موارد زه داسې کسان پیژنم چې ماشوم لري، یعنی پیدا ځوان دی، واده یې کړی، ماشوم لري، د دې ماشوم خپل زوی لپاره دونه صلاحیت نه لري چې یو جوړه چبلقه واخلي، دا به هم پلار ورته واخلي. یعنی دا یو ډله خلک داسې دي چې دغونه په ناز او نعمت اولاد روزي چې هیڅ صلاحیت هیڅ مسؤلیت ورته نه دی ورکړی، ټول په خپل غاړه اخلي. یوه ډله خلک بیا هغه دي چې بیا نو چې کله ماشوم 15 کلن سي، بیا اول چې پیدا سي، بیا چې په پښو باندې راسي، په خاپړو باندې راسي، بیا به د کوڅې نه راټولوي، بیا چې کله لږ غټ سي بیا خلطه ورته ورکړي، یا لاړ سه خلطه فروشي وکړه، یا لاړ سه یو چا سره دوکان د شاګردي وکړه، یا لاړ سه موټر غږ وکړه، یا دا یعنی په 15 کلنۍ نه د دې په اوږو باندې د دې په ځای چې د درس زمینه ورته مساعد کړي، د فامیل د رزق ګټلو مسؤلیت په غاړه ورته اچي، چې دواړه غلط دي.
زه وایم چې مور او پلار هغه مور او پلار دي چې کله ماشوم 4 کلن 3 کلن څه د دې نه بعد دا مشاور حیثیت ولري. استاد دلته یو مداخله کوم، یو بل کټګوري درنه پات شوله، زه وایم چې دام کوو زیاته کیخه ده. ځینې مور او پلار ما په ټولنه کې لیدلی، ما یو خیریه بنسټ سره کار کولو، ډاکټر صاحب هم دې برخې ته متوجي شي، شاید راتلونکو پوښتنو کې هم دا وضاحت ورکړي. خیریه بنسټ سره ما کار کولو، نو مونږ ته د خپلې رهبرۍ طرف نه وویلی شول چې کابل ښار کې تاسو هغه ماشومان چې بوټونه رنګوي، هغه ماشومان چې پلاستیکونه خرڅوي، هغه ماشومان چې بوتلې راټولوي، په چټلیو کې لاسویدا راټول کړئ، ښوونځي کې شامل کړئ، حتی کور کې چې څه ضرورتونه ورته پوره کړئ. ته باور وکړه دغه د پوهنې وزارت شاوخوا مونږ یو څو ماشومان راټول کړل، کله چې کورو ته ورغلو چې موټر نه مو کته کړل، منډې وکړلې، بیخي ورک شول په دې کوڅه کې. خو بالاخره مونږ بریالي شولو چې دوی کورونه هم را پیدا کړل. دوی پلار او مور ویلي چې مونږ اصلا نه دي ورته ویلي چې تاسو خیرات راټول کړئ، مونږ نه دي ورته ویلي چې تاسو پلاستیک فروشي وکړئ. خو څه وو چې په کور کې مور او پلار ترې په عذاب وو. لیدلي به دي ځینې مور او پلار چې خپل بچیانو ته خیرا کوي چې ووځئ د کور نه باندې ووځئ، ځئ ملګرو سره لوبې او ساتیري وکړئ. یوه دغه ډله مو زیاته که په دې تفصیلي وغږېږه استاد محترم. دا ډله هغه بې مسؤلیته پلار او مور دي. بې مسؤلیت په دې همدا خبره ما اوس کوله که نه، چې موږ چې مخکې ډاکټر صاحب وویل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. تاسو خپل رعیت باندې مسؤلیت لري. پلار حاکم دی په کورنۍ کې، زوی، اولاد، انګور، مسایب، دا بل ټول چې د دې په قلمرو کې دی، د دې مسؤلیت د پلار په غاړه. نو پلار باید په دې پوه شي چې زما زامن چیرته دي، څه کوي، چا سره ګرځي، چې شی د دې خوښیږي. په دې نه کېږي چې زه ترې په کور کې په عذاب یم، دا بیا په کوڅه کې پرېږدم. دا خو بیا مسؤلیت نه سي که نه. دا خو بیا داسې معنا لري لکه چې د خپل بام څخه واوره پاکه که د همسایه په بام واچو. دا خو بیا حل لاره نه سو. زه وایم زه په دې باور یم جناب زواک صاحب، بله 4-5 کاله مشخصا په همدغه برخه کې د شخصیت جوړونې په برخه کې ما مطالعه وکړله، درس مې ویل او مشخصا مې درس ورکړل. ډېر کورنۍ سره کېناستلم، ډېر مشرانو سره کېناستلم. ځینې پلار او مور داسې عادت لري، یو خو مونږ ټولنه کې یو ضعف دا دی چې کله اولاد ته مو واده وکړله، بیا دا د کورنۍ څښتن سو، دا نو مجبور دی چې زمونږ په دې 20 کسیزه کورنۍ کې ژوند وکړي. نو دا په دې 20 کسیزه کورنۍ کې ژوند کول، په ګډ کورنۍ کې ژوند کول ستونزې مدایي چې هغه کوم خور چې دی، نو هغه باید د 20 کسانو لپاره ډوډۍ ترتیبات وکړي، د 20 کسانو کوټې باید جارو کړي، اولی باید جارو کړي. یو غټ درود مسؤلیت پیدا سو. زما نظر دا دی چې باید هر مور او پلار چې کله زوی ته واده وکړي باید مستقل کې ځان ته کې ته پوهیږي، کورنۍ دی پوهیږي، مسؤلیت دی پوهیږي. ګټه به څه وي چې دا ځوان په اول د ژوند نه باید په دې پوه شي چې زما د کورنۍ، زما د اولاد روزل زما په غاړه دی. یو مسؤلیت. بل مسؤلیت دوی اولاد ته ښه رسېدنه کولی شي. یو اولاد با اولاد ولري، زه نه وایم چې مثلا اولاد مه زیږوئ، زه وایم چې وقفوي، چې تر څو مور هم څه ولري، وخت ولري د دې روزنې ته، او پلار هم وخت ولري. خو دا خبرې پرېږدم، موضوع ته راځم. موضوع دا دی که غواړو موږ په ټولنه کې ښه اولاد تقدیم کو، ښه یو کس تقدیم کو. اولنی مهم دا دی چې اول ځان اصلاح کو، دا ډیر مهم دی. بل دویم حق دی د یو اولاد په مور او پلار باندې دا دی چې د ژوند ښه شریک ورته انتخاب کړي. د ژوند ښه شریک ډیر مهم دی، ځکه چې یا مور باید او یا پلار، مثال زه تاسو وایم چې مور کله بې سواده وي او درس ویلی نه، نو هغه بیا د ماشوم د روزلو په معنا نه پوهېږي. یا چې پلار خدای مکړه تحصیل کړی نه، درس ویلی نه، هغه بیا په دې باندې نه پوهېږي چې زه څنګه اولاد وروزم. ښه شریک انتخابول. دریم چې ډیر مهم دی چې کله پیدا سو، ماشوم پیدا سو، د تغذیه لپاره کوشش وکړي، د هغې د استعداد د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي. دریم هغې ته ارزښت ورکړي. یو شی جناب ډاکټر صاحب، زما په دې کورنۍ کې چې زه ګورم، موږ خپله کورنۍ کې نو موږ هم افغانان یاستو، یو ماشوم یو ګیلاس اوبه چپه کړي په قالینه باندې، بل شی نه، اوبه یا چای یا شودې، هر شی چې تاسې فکر کوئ. چې کله په دې حالت کې مور راشي
یا مثلا یو ماشوم یو تلویزیون مات کی یا یو شیشه‌ای شی مات کی، نو طبیعي خبره ده چې دا ماشوم خپل ډار شوی دی، بله په دې باندې تاثیر یې کړی دی چې ما بد کار وکړ. نو چې کله مور راسي د دې په ځای چې ماشوم ته دا احساس ورکړي چې د دغه شیانو نه ته ماته ډېر ارزښت لري، ماشوم ته توجه وکړي چې ته به خزوبل نه یې، ته به خوږ شوی نه یې، ته آرام یې جوړ یې، هغه آرام کړي یو ځای کې کښېږدي، نو ډایرکټ پې ګزار شروع کړي. هغه ووایي چې تلویزیون دې ولې مات کړ، ښیښه دې ولې ماته کړله، اوبه دې ولې چپه کړله. دا ماشوم د ځان سره فکر وکړي چې زما نه په دې کور کې تلویزیون ډېر ارزښت لري، زما نه په دې کور کې دا قالین ډېر ارزښت لري چې اوبه پې چپه شوله، زما نه په دې کور کې دا جک ډېر ارزښت لري. نو ماشوم د بې ارزښتي احساس کوي، ماشوم دا احساس کوي چې زه په دې کور کې هېڅ ارزښت نه لرم. هماغه وخت نه عقدمند سي، دا بیا بل چا پسې ګرځي چې دې ته باید مینه ورکړي. ځینې ماشومان به م لیدلي چې کله میلمه لاړ سو، میلمه خو طبیعي خبره دی د کوربه زوی نازوي، نو هغه څه چې دا پلار یې غږ وکړي چې د میلمه د غېږ نه جګ سه هغه نه جګېږم، ځکه خو میلمه ورته چاکلیټ ورکړي یا مثلا څه پیسې ورکړي ورته، او دا شته دي رښتیا. ماشومان د مینې تږي دي، دا ماشومان د مینې او د محبت او د قدردانۍ سلامات تږي محمد دي. اسي محترم. نو دا پلار عمر نه ورکوي. زه بیا چې وار ورته راغی، زه بیا د دې تشریح وکړو چې زه ماشوم سره څنګه چلند ان شاء الله. بارې سلامات سي، ډېره مننه. عادل صاحب محترم، نننۍ کورنۍ د ماشومانو په روزنه کې له کومو لویو ننګونو تېرېږي یا له کومو لویو ننګونو سره مخ دي؟ ځکه تاسو هم د دغې برخې متخصص پاتې شوي یئ، پوهنتون کې مو تدریس ورکړی ده، له ماشومانو سره له ځوانانو سره پاتې شوي یئ، دیني درسونو کې له شاګردانو کوچنیو سره پاتې شوي یئ. کومو ننګونو سره په کورنۍ کې کومې ننګونې دي چې ماشومان ورسره مخ دي؟ ډېره مننه قدرمن ځواک صاحب. اول د استاد د خبرې په تایید سره، اسلام د ماشوم روزنه له زیږون وروسته نه، بلکې د کورنۍ د جوړېدو له پیل څخه مخکې مطرح کوي. له همدې امله اسلام لومړی د نیکې با ایمانه او با اخلاقه میرمنې د انتخاب سپارښتنه کوي، ځکه صالح مور د صالح نسل د روزنې لومړنی بنسټ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دیندار میرمنې انتخاب وکړه، همدا ستا د بریا لامل دی. اوس راځم ستاسې د دغه پوښتنې ته چې کومې ننګونې دي چې د ماشوم مشکلات ورته پیدا شوي دي. نو اسلام د ماشوم د زیږېدو لومړۍ ورځې د هغه د حقونه ټاکلي دي، یعنې د ښه نوم انتخاب، که چېرته ماشوم ته ښکلی نوم او ښه نوم ورته انتخاب کړي، هغه ډېر تاثیر لري. او همدارنګه په غوږ کې اذان او اقامه، عقیقه، شیدې ورکول، عادلانه چلند، تعلیم او تربیه، همدارنګه مینه، شفقت او احترام. نو دا ټول هغه خبرې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انکم تدعون یوم القیامة باسمائکم و اسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم. یعنی تاسو به د قیامت په ورځ په داسې په خپلو نمونو او د خپلو پلرونو په نمونو بلل کېږئ، نو خپلو اولادونو ته ښه نمونه وټاکئ. او بل دا چې د ماشومانو رواني او عاطفي روزنه، یعنی نننۍ ارواپوهنه وایي چې د ماشوم د ژوند لومړی کلونه د شخصیت د جوړېدو تر ټولو مهم پړاو دی، او اسلام 14 پیړۍ مخکې د حقیقت ته پام کړی دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به خپلو یعنی هغه فرمایي چې من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. هغه څوک چې زموږ پر ماشومانو باندې شفقت نه کوي، په هغوی باندې ترحم نه کوي، هغه زما د امت څخه نه دی. او د مشرانو احترام، په کشرانو شفقت، دا ډیر ډیر مهم او ډیر زیات یعنی ارزښت لري. د افغانستان د جګړې اغیزې چې د خپل هیواد وضعیت ته وګورو، نږدې نیمه پیړۍ جګړو زموږ ټولنې هره برخه اغیزمنه کړې، خو تر ټولو ستر زیان ماشومانو لیدلی. زرګونه ماشومان یتیم شوي دي، ډیری د مور یا پلار له مینې محروم شوي دي،
میلیونونه ماشومان له زده کړو پاتې شوي دي. ګڼ شمېر ماشومان د جګړو له رواني صدمو سره مخ دي. ځینې ماشومان د بېوزلۍ له امله په سړکونو کار کوي، کاغذ او پلاستیکونه راټولوي. همدارنګه ځینې د نشهیي توکو جرمونو او ناسمو ملګرو ښکار کېږي. یعنې که چېرته موږ دغه هغه ته ورشو، دغه جیلخانو یا بندیخانو ته وګورو، ډېری ماشومان چې یعنې د خپلو ملګرو څخه متاثر شوي وي، ځکه چې المرء علی دین خلیل، هغه مرد د خپل ملګري په مذهب باندې دی. با ما بشینی ما شوی، با دیگ بشینی سیاه شوی. همچنان صحبت صالح تو را صالح کند و صحبت طالح تو را طالح کند. اوس مشکل هغه ننګونې چې هغه زموږ په ټولنه کې د اوس یعنې موږ ټولنه ورسره مخ ده، هغه دا ده چې ډېری موږ یعنې مشکل دی کې دی چې د خپلو ماشومانو ته مو کلکه توجه نه ده کړې، او دغه ماشومان د راتلونکي یعنې رهبران دي، د راتلونکي مؤسسین تنظیموي دوی باندې. دا به همدغه به د دې په وجه باندې به د ملک آبادیږي او پر مخه باندې به ځي. دې باندې پانګونه او دې ته توجه ډېره ضروري ده. سلامت ډاکټر صاحب محترم، ډېره زیاته مننه. درنو اورېدونکو، لنډې دمې ته ځو. تاسو چېرته مه ځئ، د خپرونې نیمه برخه پاتې ده، له موږ سره اوسېږئ. اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم. د لیدلوري خپرونه ده، کوربه مو زه محمد عمر ځواک یم. د خپرونې 2 تنه درانه میلمانه مې دي، د دینی چارو متخصص ډاکټر عنایت الله عادل صاحب او د ټولنیزو علومو متخصص ذکي الله محمدي صاحب، چې د خپرونې په پیل کې مو نیمه برخه باندې بحث هم وکړل او موضوع مو هم ده د ماشومانو شخصیت مو ټاکلی ده. محمدي صاحب، ځینې وخت تاسو د تیرې پوښتنې په ځواب کې تفصیلي وغږېدلی چې د ماشومانو هغه کټګورۍ هم وښودلې، د والدینو کټګورۍ هم واضح کړلې. بیا ځینې کورنۍ دي هغه ماشوم چې په حجره کې، هغه ماشوم چې په مجلسونو کې، هغه ماشوم چې په کور کې لږې ښې خبرې کوي، هوښیار غږیږي، یا دغه ډول خبرې کوي چې د نصیحت الفاظ ډېر پکې وي. پلار یې ورته وایي، د کورنۍ غړي یا ورونه ورته وایي چې پخسترګې که فکر دې کړی وي چې دا ماشوم چې ښه غږیږي، ما ډېر لیدلی دی، د پخسترګې خطاب ورته کېږي، ورته وایي چې دا څومره پوخ غږیږي. تاسو به هم لیدلی وای. نو دغه سره به څه کول پکار دي؟ د دغه والدینو پوهول څومره مهمه ده، ځکه ځینې ماشومان، هر ماشوم هم دومره تکړه نه وي چې هغه د دومره ښې خبرې وکړي، هوښیارانه دې وغږیږي. نو خبره دا دی چې ماشومان مینې ته ضرورت لري، ارزښت ته ضرورت لري. ځینې ماشومان ماشاءالله ډېر با استعداده دي، اول نه پې پوهېږي چې دا قوه تقلید دی، یو شی زر تقلیدي، یو شی زر کاپی کوي، یو کار چې مشران کوي هغه ډایرکټ څه کوي، همدا ماشوم کوي، زده کوي. زمونږ به د ماشومان چې دي ځواک صاحب په نصیحت باندې نه اصلاح کېږي، چې موږ ماشوم دی هغې ته نصیحت وکړو، پر رفتار باندې باید ورته ښکاره کړو، په خپل کړنې باید موږ ماشومان وروزو. زه یو الماری لرم د مطالعې لپاره، بیا څنګ کې کوچونه دي، ما مطالعه کوله. زینب هم راغله مالته کېناسته، څه شی چې زه تکراروم هغه همغه رقم کتاب پلاس 2.5 کلنه ده، کتاب پلاس د زه ویډیو تاسو ته ښکاره کوم. زما تقلید کوي، ځان سره همداسې غږیږي یو رقم چې یعنې زه مطالعه کوم. همالته ما وویل چې رښتیا ده دا خبره، که زه 100 کشتې ورته وایم چې تو کتاب مطالعه کوه، هغه نه پوهېږي، اما چې کوم کار زه کوم هغه ډایرکټ هغه کاپي کوي، تقلیدي. همدې لپاره وایي چې کورنۍ د ماشومانو لپاره لومړنی ښوونځی دی. که یو پلار خپل ښځې ته ارزښت ورنکړي و هره ورځ جنګ و هره ورځ د هغې بد الفاظ ورته کارول، دا زوی د دې چې کله واده وکړي دا هم عیناً د پلار څه کوي، هماغه کړنې کوي، لاروی ګرځي، پیروي ګرځي. که یو مور د خپل خاوند یا یو ښځه د خپل خاوند سپکاوی کوي، زبانبازي ورسره کوي، لور یې مین هم دغسې کړنې کوي، ځکه دا مستقیما د کاپي کوي. یو موضوع. دوی موضوع دا دی جناب ځواک صاحب، چې کله چې ماشوم 3 کلن سو، چې کله ماشوم 3 کلن سو، مور او پلار باید مشاور سي چې جامې مرته اخلي، دکان ته ځان سره بوزه، ښکاره کړه چې زویه دغه جامې دغه مثبت ټکي لري او دا منفي ټکي دا یې لري، دا په دې دی، دا په دې دی،
نو پرېږده چې خپله انتخاب وکړي چې څه شی غواړي، چې کوم رنګ غواړي، کوم جامې غواړي، خوراکي توکي کې څه شی غواړي. د دې دوه ګټې دي. یو دا دی چې ماشوم جرأت پیدا کوي. مخکې تا وویل زموږ په کورنۍ کې جناب ډاکټر صاحب یو دود غلط دود دا دی چې موږ ماشومان ته د خبرو کولو وخت نه ورکوو، چانس نه ورکوو. هیڅ ته کښېنه، ته وړکی، ته مه غږېږه چې ځوان سي، مشران په مجلس کې نه پرېږدي، ته ځوان یې، ته مه غږېږه. نو چې زه ونه غږېږم خو زه څه وخت به غږېږم. نو دا دې کار سره ماشوم جرأت پیدا کوي. د پلار په مخ کې باید وغږېږي، د دکاندار په مخ کې باید وغږېږي، انتخاب وکړي. یوه ګټه. دویم ګټه دا دی چې دا د ښه او بد ترمنځ تفکیک کولی سي. دا بیا په دې روزل کېږي چې هر کار کې بیا مصلحت ګوري چې د دې مثبت ټکي څومره دي او منفي ټکي څومره دي. دریم تر ټولو مهم او اساسي رکن دا دی چې ماشوم فکر کوي چې پلار مې ماته ډېر ارزښت راکوي، په خپل شی سر راته شی نه اخلي، په خپل سر کار نه کوي، په ما خپله نظریه نه تحمیلوي. زما پلارجان به دا خبرې خپرونې کېدی شي واوري یا وګوري. زه چې کله نوی ځوان شوی وم، یو 12 کلنې 14 کلنې په عمر کې وم، موږ پلار به یخنقاق به یې واخیستله یا به پتلون یا رنګ به انتخاب کړله و چې ته دغه جامې واغونده یا دغه رنګ واغونده زما خوښېږي. ما به مې مور ته ویله، پلار ته به کله څوک جرأت نشي کولی. ما به مور ته ویله چې مورې ته مې پلار ته ووایه چې دا رنګ ستا خوښېږي، ته یې واغونده، زما دا رنګ نه خوښېږي. یعنې هغه وخت ما سره دا فکر کو چې پلار مې غواړي خپله نظریه په ما تحمیل کړي. مور او پلار باید کوشش وکړي چې خپل نظریه د خپله خوښه په ماشوم تطبیق نه کړي. محمدي صاحب دلته بیا زه مداخله کوم. که چېرته د مور او پلار نظر د بچی د سالم فکر لپاره وي، د خپل بچی د راتلونکي جوړولو لپاره وي، بیا څنګه ده چې دا بیا بڼه فرق کوي. که زه وایم چې زوی جانه ستا د شخصیت لپاره، ستا د کوم په ټولنه کې چې ته کوم ارزښت لرې، دغه رنګونه تا لپاره ښه دی، که ته یخنقاق اخلې دغه رنګونو کې واخله. دا مشاوره سو ورته تعریف کوم، ورته مشخص کوم، او صفاتونه ورته بیان کوم. ته به دا غوندې ځکه زما خوښېږي، ته به دا غوندې ته نه پوهېږې، زه پوهېږم، نو دا بیا تحمیل سو. نه دا پوښتنه مې محمدي صاحب ځکه وکړله چې په اوس وخت کې ډاکټر صاحب محترم رسنیو په دې 20 کلن دور کې دومره زهر وپاشل، دومره پردی فرهنګ اوج ته ورسېدلو چې مونږ تاسو لیدلي دي د مېرمنې چې کله د خپل خاوند نه، د خپل ورور نه، د کورنۍ غړي نه کالي غواړي، د هندي او د ترکي کالي فرمایش به ورکول. حال دا چې مونږ تاسو افغاني کالي ډیر مخینه لري، حتی په اروپا په امریکا کې شایقین لري. افغانستان کې 50,000 افغاني او کمیس اخلي وروړي. اشاره مې دغه برخې ته ما درلوده. ما مخکې چې ویل چې مور او پلار د 3 کلنو نه باید مشاور بڼه ولري. مشوره هم دغه ته وایي. زه نه وایم چې مور او پلار هیڅ کارونه کوي ځکه ماشوم دی نه پوهېږي. زه ځوان یم، زه هم د اوس تر ماستري کچې پورې مې درس ویلی دي، پوهنتون کې مې درس ورکړی، ډېر هغه په مجالسو کې ناست یم. اما ځینې خبرو کې چې پلار مې خبرې وکړي، زه ځان سره فکر وکړم چې زما ذهن ته ولې دا خبره رانغی، ځکه مشران دي پوهېږي. ما ته مې پلار وایي ته تر څو چې ته ونه غورځېږې ته نه پوهېږې، ولې زه پوهېږم چې ته دلته غورځې. یعنی مور او پلار خو جدا څه لري، هغه بڼه لري او هغه شخصیت کرکټر د دوی، خو زه وایم چې تحمیل نه کوي چې دا واغونده، ورته ووایي چې ستا لپاره دا مناسب، ځانګړنې ورته بیان کړه. بلې منفي امور مهم هم دغه د دویم بل موضوع د ژوند د ماشوم په ژوند کې مداخله مه کوئ. اکثریت هم د اوس کورنۍ ستا چې د ماشومتوب نه مور او پلار یې وایي چې ته به ډاکټر کېږې، زما زوی به ډاکټر سي یا زما زوی به انجینیر سي، زما لور به ډاکټر سي. ماشوم ځان سره فکر کوي چې زه کېدی شي په دغه شیانو کې استعداد ونه لرم، زه کېدی شي زما د طب او انجینري او دا شیان هېڅ خوښ نه سي. د ماشوم د اول څه نه چې موږ ورته ته به ډاکټر سي، ته به ډاکټر سي، هغه اخره پورې ډاکټر که هغه ډاکټر نه سو په ژوند کې ځان ناکام بولي. هغه وایي چې زه بې ارزښته یم ځکه ما د پلار ارمان پوره نه کړ، ما د پلار هغه اعتبار چې په ما و هغه مې پوره نه کړلو. یا مثلا په جبر سره چې ته اول نمره نه سولې په مکتب کې، زه به تا تنبیه کوم، وهم دی، بندي کوم دی، ډوړۍ نه در کوم، د کوره دی باسم، دا 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 دغه موضوعات دا د ماشوم په رواني ذهن باندې تاثیر کوي. کوشش وکړئ چې د ماشوم ته د یو شي ارزښت بیان کړئ،
بله زه همیشه کوشش کوم ماته می مور او پلار ځین وخت وای ته د یو لور سره سپینګیری سولې زه وایم چې همدغه مسؤلیت لري مور او پلار بله سلامت چې زه باید د ماشوم هر څه ته متوجه اوسېږم. دغه موضوع وایم دا د دې لپاره نه وایم چې زه ځان ستاینه وکړم، چې کله زه پوه شولم چې زما مېرمنه حمل لري هره میاشت به زه ډاکټر ته تلم، هره میاشت به ډاکټر ته تلم. چې کله پیدا شو هره میاشت به مې ډاکټر ته بوله، د دې قد به مې چک کوله، د دې د سر دوره به مې چک کوله، د دې وزن به مې چک کوله. بیا چې کله خبرو سو تاسو که یوټیوب کې سرچ وکړئ د هر میاشت لپاره هلته مشخصات دی چې یو ماشوم باید په لس میاشتنۍ کې کومه خبره وکړي، په یو کلنۍ کې کومه خبره وکړي. دا به مې ځان سره څه کوله تعقیبوله چې ډاکټر ته به لاړم. ډاکټر به ویلې چې مثلا یو جلۍ چې یو نیم کلانه دی هغه باید د هغې 10 کلمې زده وي، خو چې ما به ځان سره یادښت نیولی و زما لور زینب هغه به 15 کلمات به ښه ویلی سول. یعنې د دې سره زه به هم تشویقېدلم چې زما لور با استعداده ده، هم مسئولیت پذیری به مې ادا کوله، دونه مسئولیت لري. ډېره زیاته مننه. سلامت سي ډاکټر صاحب محترم. د خپرونې موضوع خو چې په لومړیو کې مې یادونه وکړه چې ډېره پراخه ده، نو په یوه خپرونه کې فکر نه کوم چې راټوله شي. اوس موږ او تاسو شپږ پوښتنې هم لاندې ځواب کړي، نو انشاءالله دویمې خپرونې ته به یې غځوو. وختې کې چې کورنۍ د یو ماشوم د روزنې لومړنی مرکز شو، دغه شپږ دیواله 4 دیوالو کې ماشوم روزلی کېږي، طبیعي ده چې په دې کې والدین شته، هم پلار شته، که پلار وفات شوی مور شته، که مور نه وي پلار یا د کور مشر شته ده. په دې برخه کې د والدینو لوی مسؤلیتونه څه کېدلی شي؟ هغه مسؤلیتونه که چیرته په نرمه ژبه په نرمه لهجه عام فهمه ورته ووایي تر څو والدین هم دغې برخې ته پاملرنه باید وکړي. د والدینو مسؤلیت ډیر لوی دی او والدین لکه مخکې چې وویل یوه لومړی ښوونکی دی او کورنۍ لومړی مدرسه ده د ماشوم لپاره ډیر ارزښت لري. او دا چې ماشوم په هغه طبیعت سره او په اخلاص سره او حتی د حیا، عقیده او ایمان، اخلاقو او حتی د موږ تاسو له الحمدلله علی نعمت الاسلام الله موږ ته قرآن کریم را لېږلی دی. حتی په کورنۍ کې باید یو حلقه ولري او هغه د قرآن سره آشنا کی، قرآن کریم ته ډیر زیات متوجه کی، مثال دغه حروف مخارج د حروف وپېژني. که تاسې توانې وي مثال ورباندې حفظ کړي ځینې وړه صورتونه او دغه سره تکرار کړي او تشویق یې کړي چې دوی د راتلونکي دپاره جرأت ولري او دوی خپل تصامیم په خپله باندې ونیسي. همدارنګه د ماشوم ملګري وپېژني چې دا زما بچی د چا سره ګرځي، د چا سره ملګري ده، د چا سره انډیوالي ده، دا ټول باید دوی وڅاري او د هغې څخه باید خبر ولري. او دا چې مثال کوڅې ته یې ولیږي، د کوڅې اخلاق او د کوڅې تربیه هغه بیا نور ډېر ستونزې را پورته کوي. د ماشوم یعنې د هغه تعلیم هم وڅاري، یعنی که چیرته یې به ښوونځي ته لیږي، مدرسې ته یې لیږي، وروسته تعقیب هم باید موجود وي او دا وګوري چې بچی مې پر مخ باندې روان دی، آیا ښوونځي ته تللی دی او که نه دی تللی، مدرسې ته تللی دی او که نه دی تللی. حتی د هغې استادانو نه پوښتنه وکړي، هغه وختاً په وختاً وڅاري او تشویق یې کړي او ځینې تحفې او ځینې جوایز ورته ورکړي. او بله دا چې د موبایل او رسنیو کارونه مدیریت کړي، دا ډېره مهمه. اوسني ځوانان تر ډېره پورې په همدې اخته دي استاد محترم. ډېری یعنې په موبایل باندې مصروف دي، گیمونه ګوري او فلمونه ګوري، وخت حتی لډو کوي په دا د دوی په ذهن باندې د دوی په انکشاف باندې، ځکه دا ټول شعاوې دي او حتی د دوی په سترګو باندې، د دوی په اخلاقو باندې ډیر بد اغیز کوي. او دا موبایل که کنټرول نشي، مدیریت نشي، او حتی په کورنۍ کې هغه رسنۍ ورته ووایي چې فلانۍ رسنۍ ښه ده او د هغو پروګرامونه او برنامې هغه باید ورته وګوته یې کړي چې دا ښې برنامې دي، دا نه دي ښې، او د دې په هکله باندې هغه خپل یعنې څارنه او د هغې نظارت ډیر کوي او باید ولري. او د ماشوم خبرو ته غوږ ونیسي او که چیرته مثال هغه څه وایي غږ یې نه اورې او مشوره یې نه اورې، مشوره ورسره نه کوې، تشویقوي نه،
او خبره یې نه اورې نو هغه ماشوم دا احساس کوي چې یاره زما پلار ډېر ظالم دی او د مور مې ډېر زیات مهربانه وي. خو زموږ د ټولنې ستونزې دې کې دي چې اکثره مورګانې بېسواده دي، پلارونه دې برخې ته حتی د لمانځه ته پاڅېدل او د قرآن کریم یادونه یا مثال خپل نشي کولای. نو دا غټې ناخوالې دي چې باید دغه مسؤلیت د والدینو دی چې باید دا ترسره کړي، د هغه استعدادونه وهڅوي. که یو ماشوم استعداد لري، مثال ذکاوت لري، هغه اختراعګانې کولی شي، هغه یعنی جرأت لري، استعداد لري، هغه باید وهڅول شي، نور هم تشویق شي، هغه په قسمه قسم باندې حتی دې جرأت ورته ورکړي چې دای په ټولنه کې راښکاره شي. دای په مسجد کې مثال هم خبره وکړي چې د میلمه چې کله راشي دغې ته هم تشویق کړي چې پلانی جان ډېر تکړه دی او ډېر په ما ګران دی او ډېر باادبه دی، ډېر با اخلاقه دی. دا ډېر مهم رول لوبوي او ډېر مهم دی. او دغې نه هم بله چې هغه د والدینو دعا او د والدینو د اولادونو دپاره دا ډېر غټ تاثیر لري. کله چې مور پلار د والدین د اولادونو دپاره دعا کوي او د دوی د هدایت او د دوی د ښې روزنې دپاره، د دوی د راتلونکي دپاره، د دوی د پرمختګ دپاره دعاګانې کوي، الله رب العزت حتما قبلوي. او ډېر مهم یعنی او بل دا چې په حکمت او په مینه باندې دغوی روزنه وکړي. بله یوه مسؤلیت چې غواړم هغه ته هم د ماشوم د روزنې یوازې کورنۍ دنده نه ده او ښوونځی هم مسؤل دی. باید ښوونځی هم داسې ښوونځي کې باید ماشوم شامل شي چې هغه د راتلونکي لپاره تضمین ولري او تاثیر ولري. همدارنګه مسجد او جماعت دا ډېر رول او تاثیر لري. د مسجد د ماشوم په روزنه کې مسجد ډېر غټ رول لوبوي او دغه امامان او مثال تکړه امام او ښه اواز چې ولري، دغه چې واوري او دوی لمونځ ته لاړ شي، دا ډېر غټ تاثیر لري دوی په روزنه باندې. همدارنګه رسنۍ ډېر غټ مسؤلیت لري چې باید د رسنۍ اطفالو ته، ماشومانو ته داسې پروګرامونه وړاندې کړي چې هغه د هغوی په ژوند باندې تاثیر ولري. مننه، سلامت سي، الله تعالی دې ډېر عمر درکړي، سلامت سي. محمدي صاحب محترم، که د لومړۍ برخې موږ مخکې ویلې چې دغه موضوع به په دوو برخو ویشو چې لومړۍ برخه کې به نیمایي پوښتنې ځواب شي، دویمه برخه کې به انشاءالله نیمایي پوښتنې ځواب شي. که د لومړي بحث وروستۍ پوښتنه دغه ډول مطرح کړمه، کله چې د مور او پلار ترمنځ شخړې او کورنۍ تاوتریخوالی وي، د ماشوم پر رواني او اخلاقي وضعیت یا اغېز څه کیدلی شي؟ فقط په دوه نیمو دقیقو کې که راته ځواب کړي. جناب ځواک صاحب، یو موضوع مخکې له دې نه چې ستاسې پوښتنې ته ځواب ورکړم چې ډاکټر صاحب وویلې وایي د میلمه په مخ کې باید ماشوم تشویق شي. زمونږ په ټولنه کې عرف دا دی وایي مخامخ کې صفت کې بیا دا څه کېږي، ډېره مغروره کېږي. صفت خو بیخي نشته د افغانانو دا د پلارونو په زما پلار چې الحمدلله ډېر علم کړی، تجربه هم لري، د قوم مشر هم تېر شوی دی، تر اوسه ما د هغې نه مخامخ صفت نه دی اورېدلی خپل ځان. محمدي صاحب محترم، تر ټولو لویه برخه دغه ده، بدبختي دغه ده، یو جرأت پکار ده چې پلار یو جرأت وکړي دغه پوله ماته کړي. که دغه پوله ماته شوله چې بچی د یو چا مخکې تشویق کوي، بیا راتلونکی نسل هم دا کوي، ته هم دا ترې زده کوې، که ته دا وکړي تا زوی هم دا زده کوي، حتی د ټولنه کې به دا خورېږي. دا ما مخکې تاسو ته وویله جناب ځواک صاحب، ځینې خبرې داسې دي، ځینې شیان داسې دي چې هغه په عمل باندې په خبرو باندې نه کېږي. په قرآن عظیم شان کې الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی ولې هغه شیان وایي چې تاسې خپله پې عمل نه کوئ. که زه سبایي تر ماښامه پورې کښېنم خپل لور ته ووایم چې ته د ورور قدر وکړه، ته د ورور قدر وکړه، ته د ورور احترام وکړه، ته د خاله احترام وکړه، ته د مور احترام وکړه، خو چې کله زه خپله په غوسه سم نو بیا په قدر پوهېږم، مور ته هم کنځا کوم، خور ته هم کنځا کوم، خپل ورور ته هم کنځا کوم، هغه بیا نتیجه نه ورکوي. زه مثال تاسو ته ووایم، زما بابا د مور طرف نه زما د پلار هم تری کېږي یا مې خسر کېږي. زمونږ یو تره و چې کله زه به وطن ته لاړم دا به یې څه کوله، دا به د دې زما د بابا غیبت به ډېر کوله، چې خپل تره غیبت به ما ته د دې لپاره کوله دا ستا بابا دی. ما په لنډو ټکو کې یو دفعه ورته وویل مل کاکا جان وایه
ما ته چې زما په مخ کې د خپل تره احترام نه کوي ته به سبا زما نه څه توقع لري؟ یعنی ته چې زما په مخ کې د خپل تره قدر نه کوي ته بیا زما نه څه توقع لري چې زه بیا ستا قدر وکړم؟ نو په کورنۍ کې که کله مور او پلار خپل منځ کې جنګیږي یو بل ته توهین کوي یو بل ته سپکاوی کوي یو بل ته توهین کوي نو دا په خبرو هیڅ کله تاثیر نه کوي چې ته بیا زوی ته ووایې چې ته د احترام وکړه وایي ته چې خپله د هغه احترام نه کوي ته څنګه ماته وایې؟ ډېره زیاته که زه په عمل کې ورته ښکاره کړم احترام یو بل منل بیا ماشوم خپله یې روزي. ډېره زیاته مننه. سلامات سي موضوع ډېره پراخه ده. استاد محترم فکر کوم تاسو سره دغه برخې یو څه ځواب در سره و انشاءالله په راتلونکي خپرونه کې به دغه ته موږ تاسو ځواب ورکړو. درنو اورېدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې موږ سره د خپرونې تر وروستیو شیبو پاتې شوئ. د نن ورځې لیدلوري خپرونې موضوع د ماشومانو د روزنې اهمیت او د کورنیو رول و چې په دې هکله مو تقریبا 8 پوښتنو ته تفصیلي ځواب وویلی. په دغه برخه کې موږ سره 10 پوښتنې بې ځوابه پاتې دي چې تاسو ته به دواړه متخصصین یو مهالویش درته ترتیبوي چې دغه مهالویش مطابق تاسو یو ماشوم ټولنې ته په ښه بڼه وړاندې کولی شئ. په راتلونکي خپرونه کې په دغه برخه باندې تفصیلي غږیږو. تر بیا بلې خپرونې پورې چې زه محمد عمر ځواک بیا هم دغه 2 تنو درنو مېلمنو سره حاضرېږم. تاسو په لوی څښتن ته لاس سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لید لوری امتونه ولې د زوال له برخلیک سره مخ کیږي؟ د عروج او زوال تر شا کوم داستانونه پټ دي؟ فکر، فرهنګ، تاریخ او تمدن د ولسونو په ژوند کې کومې اغیزې لري؟ د دې ټولو شننه او څېړنه په لیدلوري خپرونه کې اورېدلی شئ. دا خپرونه هر شنبه د غرمې 11 بجې او 10 دقیقې او تکرار جمعه 10 بجې او 10 دقیقې اورېدلی شئ. لید لوری